اوس یې وخت نه دی ښاغلی پیساګوره. دلته څه روان دي؟ نړۍ همداسې روانه ده. په خواشینۍ سره ورځ په ورځ بدلیږي هم. کله چې نړۍ بدله شي ستاسې په څېر عاطفو خلکو لاره هم پای ته رسېږي. رازیله بې شرفه زه دې خرڅ کړم ها. په خواشینۍ سره خرڅول نه، بدلون دی ښاغلی پیساګوره. خو دې لپاره چې ښې پیسې لرئ باید زړه مو ارامه وي ښاغلیه. موبایل ته دې ځواب ورکړه، ځواب ورکړه، هیله کوم ځواب ورکړه. نور هم تېر شه، هغوی پیساګور وژني. زه به تاسو دواړه ووژنم او مړي به مو سپیانو ته وغورځوم. دا کار به ډېر سخت وي ښاغلی پیساګوره. ته ما روزلی یې که یامینیکا، ما لوی کړی، ما درنه سړی جوړ کړ. د هر څه په بدل کې همداسې کوې. تاسې له ما نه ښه پوهېږئ چې دا کارونه څنګه مخته ځي. ژوند له حیرانتیا نه ډک دی. موږ په سیاست کې هم دا حالت ولیده. تاسې هم یو وخت مرد ایوان ته خیانت کړی و که نه؟ څه مو چې ګرلې دي هغه به هرومرو ریبئ ښاغلی. تا ځان ته څه فکر کړی؟ زما په وړاندې د یو مېږې په څېر ارزښت لري. با دې اورېدل، دا بې ځایه خوبونه دې پرېږده. له ژوند کولو نه به دې پښېمانه کړم مینیکا. دوی بیا تباه به دې کړم، تا به تباه کړم. صبر پوه به شه، عجیبه کارونه خو روان دي. هسې خپل ځان مه ستړی کوه ښاغلیه. هر څنګه چې وي ستاسې وروستی سلګۍ دي. تاسو څه ته ولاړ یئ؟ وسلې مو راوباسئ او دوی دواړه ووژنئ. زما غږ نه اورئ ها؟ تاسو ته وایم دوی ووژنئ. فکر کوم تاسې تر اوس هم نه یې پوه شوي. ستاسې د اعدام امر ما او سمې نه بلکې پورته مقام صادر کړی دی ښاغلیه. تاسو څه کوئ؟ وای وای وای، دلته له ما پرته جان پیلېږي بې شکه والا. واړه مینیکو دا تا کړې ده. ملګرو وسلې مو ښکته کوئ، ښکته یې کوئ. هله آفرین. تاسې ته زنګ دی، مهرباني وکړه. بله ښاغلیه ډېر عجیب کارونه روان دي. عزیزې هڅه وکړه ما ووژنې، پام کوئ. کېدای شي که یامینیک تاسې ته لومه ایښې وي. که په لاره کې هلته مه ورځئ، زر بېرته راشئ. ډېره ناوخته ده پیکاسا. موټر تیز که بیړه وکړه، پیساګور وژني. حالا نور نو موبایل ته هم اړتیا نه لرې ښاغلیه. پخوانۍ مشره پیکاس تاسې نشي ژغورلی. په هر حال که وروستی خبره نه لرئ نو زموږ ملګري به تاسې ووژني که تاسې دې کار ته اجازه راکئ. دا یې وژنئ چې کار یې خلاص شي. که ما ووژنې پیکاس تا ژوندی نه پرېږدي کایا. هر څنګه چې وي دا بې ارزښته ځان به درنه واخلي. پیکاس له دې نه وروسته ما ته رانږدې کېدی هم نشي پیساګوره، پوه شوې؟ دا رزیل زر ووژنئ. هله ستا لپاره مې هر څه وکړه کایا. که زه نه وای ته هېڅ وې. تل مې تا نه ساتنه کړې، تا سره مې مرسته کړې. که زه نه وای دې مقام ته نه شوې رسېدلی. اوس خدای خبر چې کوم کنډواله کې به پروت وي. ته زما د کارونو په بدل کې همداسې کوې ها؟ د هر انقلابي کس د بریا راز په څه کې وي ښاغلیه؟ ها څه کوې مینیکا؟ دا چې پرون په پرون کې پرېږدي او نن لپاره کار ما پرېږده چې لاړ شم، نور به مې هېڅ ونه ویني. د دې ځای نه به د تل لپاره لاړ شم. تمه مه لرئ چې ستاسې په دې خبرو باور وکړم. په دې عالم کې دی چې د کوم کار مسؤلیت واخیست باید حل یې کړې، که نه نو همدا کار به ستا د تباهۍ لامل شي.
هیله کوم ما پرېږده کایا له دې نه وروسته هېڅ کار هم نشم کولی خیر دی پرې مږده هیله کوم تاسو لویه تېروتنه کوئ تېروتنه هم وي زموږ تېروتنه نه ده د لوی انجمن پرېکړه ده څه خبره ده توپ ډزې کوي وینم چې دلته هر څه سرچپه شوي رزیلانو کوچنی مینیکا ته غواړې چې خپل مشر سره همداسې خیانت وکړي رزیل مینیکا عاقبه ډز وکئ هغه ووژنئ هله عاقبه ما سره مرسته وکړه دی نو له کومه را پیدا شو زه څه پوهېږم دی به موږ دواړه ووژني مینیکا ته هېڅ چانس نه لرې په ارامه مې مخې ته راشه ژمنه کوم ډېر دې نه ژوبلوم عاقبه ما سره مرسته وکړه موټر تیز که سرکوه رسم کور ته باید ځان ورسوو د پیساګور ژوند ګواښ کې دی موټر تیز که سرکوه بې شرف مینیکا موږ ټول دې یو ځای خرڅ کړو د دې کار سزا به هرومرو درته درکوم ولې موټر نه تیزوې زه تا ته څه وایم بیړه وکړه هله کاکب دا کس هم ووژني بیا به زموږ وار راورسېږي مینیکا همدا اوس باید له دې ځای نه ووځو پیساګور هغه به څنګه شي ها عاقف هغه ژوندی نه پرېږدي وژني موږ باید خپل ځان وژغورو هله سمه ده منډه که زر کوه هله صبر وکړه مینیکا زما لاس ونیسه عاقبه هغوی تښتي اجازه مه ورکوه چې وتښتي منډه که زر کوه هله سمه ده سمه منډه ده که منډه که دروازه خلاصه که دروازه خلاصه که خلاصه که زر کوه دروازه خلاصه که زر دروازه کوه خلاصه که زر کوه دروازه خلاصه که هله هله آفرین حرکت وکړه زر کوه حرکت وکړه که نه غواړې ستا پایه هم د دې نورو په څېر شي وسله دې وغورځوم او راووځه مېر لرې کوم تالاو ته به ووایي سمه ده خپله پوهېږې څه دي د هاوس په منځ کې د کبانو په څېر ښکاري غواړې دا خیرن سر دی اوس په دې هاوس کې پاک کې مرسته وکړه ما له دې ځایه وباسه عاقبه فکر کوم ټوکې کوې اوس نو زه له تا سره یې بې خواته یم عاقبه زه نه پوهېدم چې دومره به ساده یې ټوکې هم نه کوې جدي البته چې جدي یم موږ لاس په لاس کېږو او هغوی ټول ختموو زه له تا سره یم رښتیا وایي هله لاس دې راکړه ته څه کوې ټوکې کوم تا زما ژوند وژغوره هر څه چې غواړې کوم یې بسنه کوي چې ما له دې ځایه وباسې ستا ژوند مې وژغوره ځکه چې هغوی ته وژلې خو زه نه غواړم چې ته مړ شي پیساګور ژوندی اوسې عاقبه تا نه په رښتیا منندوی یم ته غلط پوه شوې پیساګوره ومې ویل نه غواړم ته مړ شې یعنې نه غواړم د بل چا له لاسه ووژل شې ستا اجل زما له لاسه لیکل شوی له ما پرته بل هېڅوک هم تا نه شي وژلی پیساګوره
صبر وکړه عاقب. وګوره که ما سره لاس یو کړي هغوی ټول به تباه کړو. هر څه چې وغواړي ترسره کوم. بسنه کوي چې ما ونه وژنې. کوم څوک خو به راپسې نه وي. نه هیڅوک هم نشته. ښه په ځیر یې وګوره ویې ګوره. نشته کنه ته خو ډېر ډارن راوختې. څو زه دې حالت ته دې وګوره تر اوسه هم راپېږې. هغه خبره نه ده. دا خو د ډار خبره نه ده. زه پرون شپه بې خوبه شوی یم ځکه راپېږم. البته ګرانه همداسې ده. بله زه یم سمې. زما په کور کې حالت ګډوډ شو. موږ غوښتل د پیساګور کار ختم کړو چې عاقف راغی. ټول ساتونکي یې ووژه. بل وړ ګمان پیساګور به م ووژني. ته ما سره څه کوې؟ لومړی لامبو درته کوم، وروسته هم ډوبېدل. صبر وکړه هیله کوم. هر څه چې غواړې کوم. که غواړې د بلبل په څېر هر څه وایه. نور نو ستا دښمنان زما دښمنان هم دي. زه یوازې یو دښمن لرم، هغه هم ته یې. د پلار وینه به مې په ځمکه پاتې نه شي. درې واړو سره څه نشته. یو ځل بیا پوښتنه کوم. عاقف چېرته دی ووایئ. نه پوهېږم، هېڅ مې نه دی لیدلی. دروغ وایي امیر صاحب، دوی یو ځای ول. وګوره ورورجانه، ته تېروتی یې. تا په څېر شاله مې هېڅ نه و لیدلی. خیري هسې هم ته مې نه خوښېږې، بیا په موږ ملنډې هم وهې. سر به دې مات کړم. هغه مامدو سرګر صاحب ما تاسې ته لاس دې لرې کړه. ما څه وخت تاسو ته دروغ ویلي دي. څه وخت دې رښتیا ویلي خیري؟ الافتراء الکبیر عجیبه خبره ده که نه امر صاحب؟ آمین زه مامین. ترکي ژبه دی. خلاصه کړه اوس دې عربي پیل کړه. ووایه عاقف چېرته دی؟ ومې ویل نه مې دی لیدلی. که موږ نیسي نو ومونیسه، که نه نو پرېږدئ چې له دې ځایه لاړ شو. خیري یا اوس خبرې وکړه یا هم تا د ارګانونو په ساتلو او د دروغو ویلو په تور زندان ته لېږم. ته کوم عدالت یادوې سرګر صاحب؟ عاقف رور هماغه عدالت پسې تللی. کوم کار چې تاسو ونه شو کړی هغه لاړ چې ترسره کړي. تللی چې مخکې له وخته زوال ختم کړي. څه وایې؟ ممدوحه صبر وکړه. ولې صبر وکړم امر صاحب؟ اجازه راکړه چې د بې تربیه حد ورښکاره کړم. ومې ویل ودرېږه ممدوحه. موږ هغه پولیس نه یو چې خلکو باندې لاس پورته کوي. دوی خوښي کوي. سمه ده امیر صاحب. که عاقف دوی سره یو ځای شوی هم وي، د ځان په اړه به یې ورته هېڅ نه ویلي. که ویلې هم وي اوس ناوخته ده. مننه کوم امیر صاحب. باور وکړه که پوهېدلی په خوشحالۍ به مو ویل. البته همداسې ده. خو ستاسې وار به هم راورسېږي ښاغلی ثابته. تل ستاسې امر ته چمتو یم امیر صاحب. زه هم امر صاحب په اجازه مو. ممدوحه دوی وڅار. دوی فکر کوي داسې موږ ته دوکه راکولی شي. که پام شي بیا یې هم وڅار. باید دوی پوه شي چې موږ تل هغوی پسې یو. امر مو پر ځای کېږي امر صاحب. راځئ ملګرو چې ګورو. عاقف زما خبرې ته غوږ شه هیله کوم. ډېر غوږ مې ونیو خو غږ دې ډېر خراب دی. نور نشم کولی دا خراب غږ دې وزغمم. سمه ده حق لري ما ووژنه. خو زما په وژلو به څه لاسته راوړي ها؟ هېڅ یوازې لږ ښه احساس به پیدا کړم. خو که زما خبرې واورې بیا به یوازې ښه احساس پیدا نه کړي بلکې د لویې موخې لپاره به لوی ګامونه هم واخلو. دا خبره مه هېروه. مخکې له وخته زوال زما په ځای بل کس ټاکلی دی. پیساګور به لاړ شي عاقفه خو د پیساګور په ځای به دایناسور پیدا شي. هر ځناور چې راځي رادي شي پیساګور. هر څوک چې ستا په ځای ټاکي به دې ټاکي هېڅ راته مهمه نه ده. یوازې شی چې ماته مهم دی هغه زما د پلار غږ ده پیساګوره. ستا وژلو سره به د یوه داسې کس غږ به واخلم چې خپل هېواد سره ډېره زیاته مینه لرله. خبره مې پوه شوې. دلته راشه راووځه. ته رښتیا وایې. پلار ته دې ما خیانت وکړ. خو ته ولې نه پوهېږې عاقفه زه د امر تابع وم.
خو ته نه غواړې په دې پوه شې چې د پلار د وژلو امر دې چا کړی و هغه داسې یوه پرېکړه نه وه چې ما په یوازې ځان کړې وي ستا مرګ د هغوی مرګ دی تا او ستا په څېر ټول خلک او کوم ذهنیت چې لرئ هر څه به پای ته ورسېږي پیساګوره ستا په وژلو سره به د خپل پلار او بابا مې د هېواد ټولو وګړو غچ به واخلم پیساګوره د هېچا غچ نشي اخیستلی ځان مه غولوه په دې فکر سره به هېڅ هم پای ته ونه رسېږي زما په څېر کس هېچا ته ارزښت نه لري هغوی سره داسې لسګونه کسان شته د لوبې شاله تر اوسه پاتې لوبه چې خلاصه شي شا او پیاده دواړه یو قوطي کې لویږي لوبه پای ته رسېږي ته په هېڅ هم نه پوهېږې اوس چې داس فکر کوي ما ووژنم داسې به لوی انجمن سره مرسته وکړي همدارنګه د هغوی ډوډۍ به لا غواړه شي تر اوسه نه یو رسېدلي اوس به ورسېږو ښاغلیه یوه شېبه د سمې کور خو دې خواته نه دی موږ چېرته ځو وسله دې وغورځوه کوم غلط کار ونه کړي که نه نو په سر به دې وولم رزیلانو بې شرفانو دومره ارزانه خرڅ شوي یئ یعنې تاسې یې هم اخیستی یئ ها موټر ودروه اله زر کوه ښکته شه تاسې ټول مې له کوڅو راټول کړئ سړی مې درنه جوړ کړه ما وروزلی په بدل کې هم داسې کوئ زه مو په څو خرڅ کړی د ډېرو پیسو په بدل کې ته زموږ له عقل نه هم ډېر به ارزښته وختې دا لوی انجمن څوک دی ووایه د پلار اصلي قاتلین دي هغوی څوک دي چیرته دي دومره زر نه ویل کېږي کیفه که ژمنه وایي چې ما خوشې کوې بیا هغوی درته ښایم ووایه د هغوی ځای چیرته دی ووایه هله نو ووایه که نه نو هم دا اوس به دې ووژنم چیرته دي ووایه هله که د ژوند کولو اجازه راکړې درته وایم د ژوند تر پایه به د خاینانو په څېر ژوند وکئ پوه شوئ رزیلانو تر مرګه پورې به دا داغله تاسې سره وي هېڅوک هم نه پوهېږي اندېښنه مه کوه له ټولو سره به د دې حسابي وکړم په دې عالم کې خیانت یوازې یوه سزا لري هغه هم مرګ دی خبره مه اوږدوه په ګونډو شه په ګونډو شه زر کوه ووایه هله د وروستي ځل لپاره پوښتنه کوم یا یې راته ووایه یا دې همدلته وژنم سمه ده قسم خورم وایم یې یو بل کار به وکړو مې راته وایه ما هلته بوځه پوه شوې که نه په یوازې هلته نشي تللی د یوې اردو په اندازه خلک هغې ځای نه ساتنه کوي همدا چې دروازې ته نږدې شي تا وژني موږ به هم د دروازې له لارې نه دننه کېږو ته د هغه په اړه اندېښنه مه کوه زما خبره نه اورې په ګونډو شه زر کوه ښاغليه صبر وکړئ زه کومه ګران نه لرم د کارونه هېڅ خبر نه یم قسم کوم ما هم ومنله چاته دوکه ورکوې ووایه دا امر چا درکړی نه پوهېږم ووایه چا درته دا امر کړی که خبرې وکړې ژوندی به پاتې شي مینیک کایا مینیک هیله کوم ما روغتون ته بوځه بخښنه غواړم دومره وخت نه لرم ستا په څېر کسانو باندې نور رحم نه کوم آیا پیساګور به تر اوسه ژوندی وي وزغمئ ښاغلیه رزیل کایا مینیکا د دې کار حسابي به درسره کوم هله راشه هله
چېرته چې ځو هغه ځای نه ژوندي نشو راوتی چېرته چې ځو هغه به زموږ لپاره دوزخ وي ته یوازې د خپل ځان په اړه اندېښنه وکړه زه خو هسې هم له دوزخه راغلی یم پیسا ګورم له مخې مې لرې شه لرې شه عاقف هغه ځای به تا ته وښیم ما په دې کار کې مخکې وه پرې مږده چې لاړ شم ډېر مې وغوښتل خو نه کېږي ته به هم هغوی سره یو ځای وسوځېږې سوځېږم ته غواړې څه ووایې هغه ورځ مې چې ته ونه سوځولې ځان ته ډېر په غوسه شوم د نجیب احمد خبره مې ومنله یوه شېبه مې فکر وکړ چې عدالت ته ستا تسلیمول به ښه کار وي خو اوس دې چېرته وړم پوهېږې چېرته د تیلو ټانک ته د تیلو ټانک ته ته څه وایې عاقفه دا سوځول ولې ادبي د مینې اور خو نه دی پیسا ګوره دا اور به دې هېواد ته د تل لپاره روښنایي راولي هیله کوم ما ته څه مه وایه ودې ویل ما سوځوئ ته د مارتیوان زوی یې زموږ په څېر نه یې ما پرېږده چې لاړ شم سمه ده که ته ونه سوځېږې انجمن ونه سوځېږي نو ووایه دا تیارې به څنګه شي پیسا ګوره پیساګورا ته چېرته یې پیساګور چېرته دی پوهېږې خبرې وکړه پیساګور چېرته دی دلته څه وشول عاقف راغی هغه پیساګور ځان سره ویوړ هو مه مړ کېږه هغه یې چېرته ویوړ نه پوهېږم کایا ملیک څنګه هغه چېرته لاړ نه پوهېږم تاسې ټول یو وژنم د دې کار سزا به ووینئ رذیلانو وګوره دلته غلی کښېنه ښه که د تېښتې هڅه وکړې پښې به دې ماتې کړم وبخې پښې خو مې درته هسې ماتې کړي وګوره که د تېښتې هڅه وکړې دا ځل به درته لا سخته سزا درکړم پیسا ګوره لا سخته پوه شوې زما د لاس سزاوې خو درته معلومې دي که نه پیسا ګوره هی دلته څوک نشته دلته ولې څوک نشته پولیس تر اوسه هم عاقب ګندوزل پلټوي چې تېره اونۍ د امنیت امیر برمته کړی و امنیتي کسانو د عاقب ګندوزل انځور هر ځای کې خپور کړی دی او هېوادوالو نه یې د مرستې تمه لري قدرمن اورېدونکو د تلویزیون په مخ هم د زه خو ډېر نامتو شوی یم الله عاقب ګندوزل انځور کې ډېر بدرنګه راغلی یم خلکو ویل چې تلویزیون کې څېره بدلېږي خو باور مې نه کوه بده ده والله چې بده ده بیخي بده ده یو تاسې کم وایي ژوندي دي پولیس راغلل له عاقف نه به وژغورل شم مرسته وکئ مرسته وکئ هیله کوم مرسته وکئ پولیس اوس زه دلته یم مشکم پیدا کړه وروره او ژوندی اوسې وروره هیله کوم وروره
پولیسو زه دلته یم لږ یو بخه راکړه خوله مې بیخي وچه شوې ده دې ورور ته تیل ورکړم بیا تا ته اوبه درکوم خیرات دی موټر د لاره کې پاتې دی د یو ملګري موټر مې پاتې دی مرسته وکړئ زه دلته یم مرسته وکړئ دلته یم هیله کوم الله الله مرسته وکړئ دا نو څوک دی موټر کې څه کوي هیله کوم مرسته وکړئ زه دلته یم وروره ته دا پیسې واخله او لاړ څه وایې وروره؟ هله واخله نو هله زر کوه لږ څه وروسته به دلته لویه ګډوډي جوړه شي دا ټانک خو بیمه لري که نه دا ته څه وایې وروره د څه شي بیمه توبه وروره ته څه کوې د ها امریکایي فلمونو په څیر کار کوم که ځان دې در باندې ګران وي نو دې ځای نه وتښته زه یې تښتولی مرسته وکړه څه خبره ده وروره ولې چیغې وهې مرسته وکړه هغه ما تښتوي څوک دې تښتوي زه یې تښتوم امر صاحب وسله او موبایل دې راوباسه او ویې غورځوه هله شپږ اتیا نه مرکز ته بیړنی حالت دی زر مرسته راولی دی تیلو ټانکي او وسلهبال کس دی مرکز پوه شو سمه ده سیمې ته نږدې ملګرو زر ځان ورسوئ پیکاز به هرومرو غواړي د پیساګور غچ واخلي موږ پسې به هم راشي آرامه اوسه ځو داسې خو حالات نورم خرابېږي تاسې ولې نه پوهېږئ هغوی راپسې دي هېڅوک موږ ته زیان نشي رسولی خو ما باور وکړه دا نه څوک دی کوم چاته په تمه وې نه څوک دي دروازې شاته څوک دي پرېږده خیرات دی اغلې عزیزې فکر کوم مېلمه پالنه مو نه ده زده هغه نیمه پاتې سبا نري ته به دلته دوام ورکړو که نه پیکاسه زه به درته هر څه ووایم باور وکړه یوه تېروتنه شوې ده زه به اوس هغه تېروتنه سمه کړم اندېښنه مه کوه ونه خوځېږي وسله دې وغورځوه لاسونه دې پورته کړه کنه ډز به وکړه که هڅه وکړې چې ډز وکړي ملګری به دې مړ شي نورې ډلې په لاره کې دي هېڅ چېرته هم نشي تښتېدلی وسله دې وغورځوه زما په انته باید وسله وغورځوې که نه نو ملګری به دې ووژنم وسله ونه غورځوې وژنې مو تاسو دواړه وژنې خوله دې بنده کړه غلی شه ما ته وګوره زه نه غواړم چاته زیان ورسېږي ځان او ملګري ته دې زیان مه رسوه ما مه مجبوروه هله وسله دې ښکته کړه نه کېږي ته یې ښکته کړه ما ته وګوره ما سره لوبه مه کوه وسله دې وغورځوه هله اوس راته ووایه هغه مینیک چېرته دی نه پوهېږم په خبره دې باور کوم زه دې قانع کړم ووایه هغه مینیک چېرته دی زر کوه نه پوهېږم قسم کوم نه پوهېږم رښتیا وایم ما ته دروغ مه وایه که نه نو تاسې دواړه به ووژنم دلته راشه هېڅ چېرته هم نشي تللی راشه دلته کښېنه د وروستي ځل لپاره وایم وسله دې وغورځوه غواړې ملګری دې ووژنې مه یې پرېږده ډز وکړه نور نو هېڅ زما ګناه نه ده سمه ده ملګری مې مه وژنه وسله دې وغورځوه سمه ده اقدمي زر کوه که نه سمه ده دې خوا راشه زر کوه ولچک راکه ولچک دې راکه هله راکه تاسې دواړه به د خپلو کارونو سزا ووینئ من خوشې که هر څومره چې غواړې چغې ووهه هېڅوک هم تاسې له ما نه نشي ژغورلی
خیري ته هم دلته په تمه شه زه له ارزو سره خبرې کوم بېرته راځم وروره دا دې له کومه کړه پټه کړې مې به سمه ده خو به دې څه کوې داسې خو نه ده چې ارزو ته دې په ځان پام کوه وروره زه به هم در سره لاړ شم کېدای شي کومه ستونزه پیدا شي ما درته ویل هم دلته پاتې شه خیري زه په خپله ورسره حسابي کوم سمه ده وروره که کوم څه ته دې اړتیا پیدا کړه زه درته یم راته یې ویلی شي که امر وکړې ټول به درته ختم کړم سمه ده هله راشه نو یوه شېبه همدا اوس هو نه وروره زه به هم دلته په تمه شم زما پام کورنیز مسلې کې لاس وهنه ښه کار نه دی لږ مخکې خو دې وویل چې زه هم در سره ځم وروره له ستراتیژیک پلوه لا ښه ده چې زه دلته پاتې شم اوس هم څارم ثابت او خیري اوس یوه کور ته راغله نه کومه ستونزه نه ښکاري ثابت کور ته دننه شو سمه ده امر صاحب په تمه یم که څه وشول زنګ وهم څنګه مې چې تاسو سره ژمنه کړې وه وویل چې هېڅ زیان به درته ونه رسېږي دا دې ومولیدل په اصل کې ما نه غوښتل چې داسې وشي حق مو راوبخئ ښه نو د خدای په امان زه امنیت ته زنګ وهئ د کس نوما کیف دی پوه شوئ هیله کوم موږ پیدا کړئ هسې د ځان مستړی کوه کم عقله لږ څه وروسته به ډېرې چغې ووهې ووایه هغه کایا نومېره زیل چېرته دی ووایه که نه نو وژنم دې ومې ویل چې نه پوهېږم عاقف چې ورغلی هغوی هم تښتېدلي ورته زنګ ووهه زنګ مې ووهه ځواب نه راکوي ومې ویل زنګ ووهه حالا نو ولې مو موږ خرڅ کړو ولې مو د هغه کایا خبره ومنله د دې خیانت سزا به ډېره سخته وي موږ هېڅ ګناه نه لرو کایا مې نیک لاړه او له لوی انجمن سره یې خبرې وکړې وسله دې وغورځوه ثابته که ارزو خوشی کې غورځوه مې ویې غورځوه که نه خور به دې مړه شي وسله دې ونه غورځوې که وسله دې وغورځوې موږ دواړه به ووژني مخکې له هغې نه یې ته ووژنه ښه خبرې مه کوه وسله دې غورځوې که دا په سر وولم ویې وله د هېڅ راته ارزښت نه لري زه هم دلته د دې د وژلو لپاره راغلی وم هو که ته یې ووژنې نو ما سره به لویه ښېګڼه وکړي ستا له برکته به د خور قاتل نه شم وروره دا ته څه وایې و دې لیدل که نه ان ورور دې هم پوه شوی چې ته څومره رزیله ښځه یې هو همدا نو خبره راکړه سمه ده امر صاحب راکړه عاقف ګندوزال وروستی ځل د کمر بورګا سیمې تیلو ټانک سره لیدل شوی د ټولو ډلو د پام وړ دا 4.220 پلټ شمېره موټر کې تښتي هغه سره یو برمته شوی کس هم شته سمه ده پوه شو امیر صاحب اوس خبر راغی عاقف کمربورزک سیمه کې د تیل یو ټانک لیدل شوی ورسره یو برمته کس هم شته پیساګور دوه پولیسو غوښتي مخه یې ونیسي خو عاقف بریالی شوی چې وتښتي چیرته تللی کوم معلومات شته نه امیر صاحب خو د موټر د پلې شمېره یې راته معلومه ده زر د سیمې ټولې امنیتي کمرې وګورئ چې کومې خواته تللی دی ومې ویل امیر صاحب اوس یې ګوري ډلې ته ووایي چې چمتو شي باید حرکت وکړو سمه ده امیر صاحب امیر صاحب د عاقف پته مو پیدا کړه موټر یې د انادولو سړک ته تللی بیا د فلل لارې د بیکوز لارې ته تاو شوی تاسې څارنې ته دوام ورکړئ نیازي ته ممدو ته زنګ وهه وګوره چې چیرته دی سمه ده امیر صاحب گو کنه په 5 دقیقو کې به ټول کسان چمتو کړي امر مو پر ځای کېږي امیر صاحب بله څرګر صاحب ما ته یې راکړه یوه شېبه امیر صاحب یې خوړ بلې ممدوحه څه دې وکړل ثابت تر اوسه له هغه کوره نه ده راوتلی څه وکړم په تمه شم ته دې څارنې ته دوام ورکړه موږ د عاقف پته پیدا کړو لږ وروسته حرکت کوو سمه ده امر صاحب تاسې هم پام وکړئ ته هم
حالا نو راځه. اعلی پیکاسا ما سره دا ښېګڼه وکړه په سر یې ووهله او ویې وژله. وراره دا ته څه وایې؟ زه ستا خور یم، اصلي خور دې یم. ته څنګه داسې ویلی شې؟ خبرې مه کوه. نه غواړم د ورور او خور ترمنځ راشم. که غواړې دا ویاړ تا ته در بخلی شم. نه ته مهرباني وکړه. سمه ده، زما لپاره دا اسانه کار ده. وراره خیر دی، مرسته وکړه. خیر دی وراره، خیر دی ما وژغوره. سمه ده ډاز مه کوه. زه پوه شوی وم چې دا یوه لوبه ده. خور دې ستا د ضعف یو ټکی دی. فکر مه کوه چې زه نه پوهېږم. هو په دې هم پوهېږم چې ولې داسې ده. وسله دې په ځمکه کېده. رانږدې شه. مخ دې واړوه ثابت. ورور دې تا سره ډېره مینه لري او تا ویل چې هغه ډېر بد دی. ما خوشې که خیر دی، ما خوشې که. زه بې ګناه یم. پوهېږم چې داسې ده. هر څه د قیام نیک پلان وه. مونږ یې وګواښلو. ویې ویل لوی انجمن به موږ ټول ووژني. مونږ یې وډار کړو. مجبوره شو چې هغه سره لاس یو کړو. دا کیسې کوم بل چاته وکړه ارزو. زه پرې نه غولېږم. راځه خوشې مې شه. مخکې شه. حالا نو ثابته وروره ته څه شوې ها؟ ډېر د ځانډ وکړه، دلته مې زړه په تنګ شو. مخکې شه. اوهو دا خو پیکاس دی. دا هم دننه وه. آرزو هم ورسره ده. ثابت ورور چېرته دی؟ دلته څه روان دي؟ پیکاس پیکاسا ودرېږه، وسله دې وغورځوه، صبر وکړه. مهدوخه حیران دې کړم. خیرې پټ شه. ولې به پټېږم؟ دا ننداره خو باید په خوند ووینم. کم عقل څومره ښې ډازې کوي، بیخي د فلمونو په څېر. نه پټېږم څارګار صاحب. خیرې ثابت چېرته دی؟ لږ څه مخکې کور ته دننه شو. سمه ده، ته هغه وګوره، زه دوی پسې ځم. سمه ده. ثابته وروره ته ښه یې؟ وروره سترګې دې خلاصې کړه. صبر وکړه وروره. ارزو چېرته ده خیري؟ نه پوهېږم. پیکاس ځان سره بوتله. چېرته یې بوتله؟ زه څه پوهېږم وروره. ته پوهېږې؟ زه په څه نه پوهېږم. اله راځه چې زه زر کوه. لاړو بادرنګې. ښه اورم مینیکه، تا وویل چې هغوی باید له منځه لاړ شي. ستا خبره مې ومنله. د پیساګور کار څنګه شو؟ ښاغلی موږ عملیات په خپله خواکه پای ته ورسول چې عاکف را پیدا شو. عاکف را پیدا شو؟ هو ښاغلیه. ښه نو ښاغلیه دا اندېښنې وړ خبره نه ده. څه یې موږ ووژنو څه یې عاکف توپیر نه کوي. ښاغلي ما ته وګورئ، تاسې په ما ملانډې وهئ. دواړه به همدلته راوځړوم. نور نو د لوبې شکل بدل شوی. باید ډېر زیات جدي واوسو. ان زموږ عاقبت هم نه دی معلوم. ښاغلیه تاسې ولې داسې وایئ؟ په دې تېرو وختو کې زموږ ډېر کارونه ناکام شول او دا پېښې دا ښکاروي چې اصلي دښمنچي ته شوې ده. دو کارونه هم زه هیله مند کړی یم او هم یې اندېښمن کړی یم.
تاسې څه اندېښمن کړي یې ښاغلیه؟ اندېښمن شوم ځکه چې په تېرو 3 کلونو کې زموږ د ناکامه عملیاتو او له لاسه ورکړل شویو ځواک له امله ډېر یو لوی ضعف سره مخ یو او دا کار ماته هېڅ ښه نه ښکاري. خو هغه وخت به نور موږ ته اړتیا ونه لري ښاغلیه. هو ښاغلی، زموږ بهرنیو ملګرو په دې سیمه کې خپل عملیات تر نن ورځې پورې تل زموږ له لاسه ترسره کړي دي ښاغلي. زموږ د ملګرو غوښتنه دا وه چې خپله د پردې شاته پاتې شي او زموږ له لارې هېواد په ولکه کې ونیسي. خو د امنیتي ځواکونو او عدلي مامورینو له مقاومت سره مخامخ شو. د هېواد لومړی شمېره کس لپاره چې د ترور کوم پلانونه نیول شوي وو یو یې هم عملي نه شو. په هوا کې مو هم ډېر پلانونه ونیول چې ترور یې کو، خو د لومړی شمېرې کس طیاره هر ځلې بېرته روغه ځمکې ته راښکته کېږي. او همدارنګه ځینو وزیرانو د ترور بریدونو کې د خلکو راپارولو لپاره پلان شویو وژنو او د دولت له منځه وړلو پلانونو کې هم بریالي نه شو پاتې راغلو ښاغلي. د مذهبي او قومي جګړو رامنځته کولو لپاره په پټو عملیاتو کې هم بریالي نه شول لوی انجمن صاحب. خو دا هر څه تېر وخت کې پاتې شول. دا هر څه د پیساګور د بې پروایۍ له امله وه. د انجمن ځای همدا دی؟ هو. راځه چې ځو، وبه ګورو چې دننه څوک دي او وبه ګورو چې څه فلم روان دی. راځه نو. دلته په یوازې ځان ننوتل د ځان وژنې په مانا ده. زما په ان ځان وژنه نه ده، غاچ اخیستنه ده. ما ته واتوز وایي ستا د وژلو دې شېبې ته زه څومره په تمه وم، ته پوهېږې. یوه شېبه صبر وکړه. څه کوئ؟ څه کوئ؟ داسې مه کوه عاقبه، زما خبره واوره.